بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ است. ښه ګران دوستانو دغه کتاب در سره شریکوم دوستانو چې دغه کتاب نه زغواړم چې تاسو ته المانی په پښتو کې ویډیوګانې جوړې کوم دوستانو. دا د یو کتاب ده چې مثلا ما سره وو او دلته یو مرګري رانه وغوښته چې هغه ته مې ورکړ، نو البته هغه مرګری یا ورور په دري ژبه باندې نه پوهېده، نو هغه مانه غوښتنه وکړه که چېرې کولی شي دغه کتاب پښتو ته واړوه. نو دوستان لکه څنګه چې پوهېږئ چې موږ او تاسې په پښتو کې مختلفه لهجې یا مختلفه دیالوګونه لرو، نو په دغه حساب باندې دوستانو ما ونه شوه کولی چې زه دا کتاب پښتو ته واړوم. خو خیر بهرحال ما دا فکر وکړ چې راځه د دې نه په پښتو کې ویډیوګانې جوړې کړه، نو کېدای شي ملګرو ته یا دوستانو ته ګټور تمام شي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. یو دویمه خبره ده دوستان، دغه کتاب چې ګوري دغسې د سکانر په مرسته باندې ما دغسې پی ډي اف کتاب ترېنه جوړ کړی ده. نو بعضې صفحه به کېدای شي بعضې صفحونه به کېدای شي دوه ویډیوګانې جوړې کړم او بعضې نه به یوه جوړوم چې مثال د 15 دقیقو یا د 10 دقیقو نه ویډیو اوږده نه شي. نو دوستانو خپله پوهېږئ چې ویډیو اوږده شي نو د یو سړي هغه خلق ورته په تنګېږي. نو په دغه حساب باندې یو بله خبره ده چې دوستانو ممکنه ده چې مثال دوستانو کوم ځای کې غلطي داسې که وشي، نو دوستانو د هغه داسې په شروع کې بخښنه غواړم. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس به درس ته ورشو. ښه دغه درس دوستانو لکه څنګه چې ګورئ دلته وګورئ څنګه ورسره په دري ژبه باندې لیکل شوي. کوم دوست ملګری چې په دري ژبه باندې پوهېږي هغه کولی شي ښه راحته د زما غږ نه که نه غواړي چې پوه شي نو دا ویډیو ودروئ، نو دلته صرف دغه دري خط نه ووایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایي چې auf einen Blick یعنې څه auf einen Blick یعنې په یو نظر کتل. ښه د دې نه دا خواته وایي چې یا یعنې هو، nein یعنې نه، vielleicht یعنې شاید، یا ممکن یا احتمالا یا کېدای شي، خلاصه داسې. نو دلته دو یعنی ته، زی یعنی تاسې. دوستانو دغه زی چې ده د احترام په لحاظ باندې زی ده. ښه که مثلا بیا ډېرو کسانو ته استعمالوي نو دغه ایس چې ده وړکی لیکل کېږي. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه د دې نه دا خواته وایي چې ګروسن یعنی سلام اچول، دی بګروسن یعنی دعا سلام. ښه دلته وایي چې گوتن مارگن یعنی سار مو پخیر، گوتن تاگ یعنی ورځ مو پخیر، گوتن آبند یعنی مازیګر ماښام ماسخوتن چې داسې موقع، نو گوتن آبند یعنی مازیګر ماښام، خلاصه شپه مو پخیر، خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. دلته وایي چې ګروس ګوت یعنی ګروس ګوت یعنی غره السلام علیکم. لکه څنګه چې دوستانو پوهېږئ چې هلو د دې په ژبه کې نورمال یو سلام ده، یا هی دا هم د دوی یو سلام ده. او مثلا د دوی سلام دام کېدای شي مثلا سار مو پخیر، ورځ مو پخیر، مازدیګر مو پخیر، خلاصه داسې یې که نه. خو خیر بهرحال دا ګروس ګوت چې ده که نه دا لږ احترامانه حساب باندې احترام حساب هغه باندې وایي. نو په دغه حساب باندې دلته به وایي چې السلام علیکم. دلته ورسره په دري ژبه کې سلام علیکم لیکلي دي، خو خیر هغه د دوی خپله خوښه ولې السلام علیکم کېدای شي معنا ولري. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې وایي چې ګروسې زی ګروسې دیخ. صحیح ده؟ نو یعنی سلام تاسې ته یا سلام تا ته. صحیح ده؟ نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته مخکې وایي چې هرڅلیخ ویلکومن. ګورئ دوستان لکه څنګه چې پوهېږئ چې دلته وایي ویلکومن یعنې ښه راغلاست یا په خیر راغلی یا هرکلی درته وایي که نه. خو هرڅلیخ ویلکومن نو د دې داسې مطلب جوړېږي چې یعنې د زړه له کومې درته ښه راغلاست وایو یا د زړه له کومې په خیر راغلاست درته وایو، خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. د دې نه ښکته راکوزېږو چې په دې ځای کې څه وایي. په دې ځای کې وایي دوستانو چې ابشید یعنې څه د الله پاماني یا د خدای پاماني. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. یا مثلا مخخه. ښه اوس دلته ښکته څه وایي auf Wiedersehen. auf Wiedersehen یعنی
په امید د دیدار یا تر په امید د دې چې بیا سره وینو صحیح ده auf Wiederschauen یعنی دا هم هماغسې شاون یعنی په امید د بیا لیدلو صحیح ده یا د الله په امان خلاصه داسې سیده راحته اسانه داسې معناګانې ورکوي ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته ووایي چې ګوتن نخت یعنی شپه مو په خیر دوستان دا هغه وخت کې ویل کېږي البته لکه کوم وخت کې چې سړی ځي خوب ته یعنی وده کېږي امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته ووایي چې بیس مارګن یعنی تر سبا پورې یا د سبا پورې د الله په امان خلاصه داسې ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته ووایي چې مخس ګود یعنی مثلا موافقه اوسې کامیابه اوسې ښه یا مثلا یو سړی یو کار کوي مخس ګود یعنی ښه یې وکړه یعنی دا کار ښه وکړه صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي بیس بالت یعنی تر هغه ده یعنی لږ وخت بعد به سره وګورو یعنی زر به سره ووینو صحیح ده امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دلته وایي چې بیس شپېته یعنی تر هغه لږ وخته پورې د الله په امان یعنی بیا زر سره وینو یعنی دغه سره په پښتو کې معنی سره نږدې جوړېږي صحیح ده امیدوارم دوستانو پوه شوي چاو یعنی دوستانو دغلته لیکل شوي دغه چې ایټالیایي ټکی ده په دې ژبه کې هم استعمالیږي چاو یعنی د الله په امان او چوس یعنی هم د الله په امان یا د خدای په امان بای خو دوستانو تاسې هم پوهېږئ چې بای د انګریزي ټکی ده نو په دې ژبه کې هم استعمالیږي خو خیر بهرحال بای یعنی هم مثلا مغسې لکه د الله په امانۍ غوندې لاس چې چاته خوځوي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه د نن ورځې درس دوستانو همدغسې وړې ویډیوګانې تشي نو نه به ورته د ستاسې خلق په تنګېږي او وړې ویډیوګانې به د زما په نظر باندې ښي ښه دوستانو امیدوارم تاسې د دې درس نه فایده اوچته کوي د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې